په لاندې افاده کې ټولې جذر مربع ساده او بیا یې سره جمع کړئ. که افاده ساده نشوه نو څه مو چې لاس سره وړي هغه دلته ولیکئ. ښه، هدف دلته دا دی چې چی شی چې دلته د جذر مربع لاندې دي د دوی دغه جذر مربع پیدا کړئ، جذرونه یې خلاص کړئ. که خلاص وښو ښه، که په مکمل ډول خلاص نه سوه چې لاس سره وړي دي هغه جمع کوو، دلته یې لیکو. ښه، تاسې په دې باندې پوهیږئ چې موږ هر یو د دې جذر مربعو څخه مثلا لومړی جذر مربع چې ده د 40 او دویمه جذر مربع د 90، هر یوه د دوی په کوچنیو فکتورونو باندې ویش وګورو چې کوم یوې کومه جذر مربع مکمله لري او کنه. مثلا د 40 دپاره اول زه خپله دغه منفي لیکم د جذر څخه بیرون، او بیا دلته ګورئ د 40 لپاره زه لیکلی سمه چې 4 ضرب د 10 جمع د 90 دپاره همداسې فکتورونه لرم چې 9 ضرب د 10 دي. اوس زه په ضرب کې کولی سم هر یو جذر بیل بیل ولیکم. مثلا د 4 جذر مربع ضرب د 10 جذر مربع جمع د 9 جذر مربع ضرب د 10 جذر مربع. د دې ځای تاسې په دې باندې ښه پوهیږئ چې د 4 جذر مربع چې ده 2 ده، د 9 جذر مربع 3 ده. نو د دې ځای که موږ ولیکو چې منفي 2 ضرب د 10 جذر مربع جمع 3 ضرب د 10 جذر مربع، نو دا به غلط نه وي. اوس که تاسې د یو چی شي 3 دانې ولرئ او د یو چی شي منفي 2 دانې ولرئ، یعنی د 3 جذر مربع 10 جذر مربعو څخه چې 2 دانې لاړ سي پاتې کېږي یو دانه. یا د دې لپاره چې تاسې ساده سي زه به ولیکمه چې وبه لیکمه چې د 3 ضرب د 10 جذر مربع منفي 2 ضرب د 10 جذر مربع. د دوی دواړو څخه به د 10 جذر مربع مشترکه ونیسم او وبه لیکم چې 3 منفي 2. په دې صورت کې د دې ځواب کیږي یو دانه جذر مربع د 10. نو د دې ځواب چی شی سو؟ جذر مربع د 10. راځو یو بل مثال ته. دلته بیا هم جذر مربع د 180 لرو چې ضرب سوی ده د 1/2 د جذر مربع سره. نو د دې کار دپاره به ښه دا وي چې موږ دواړه چون د ضرب په حالت کې دي یو ځای سره ولیکو. مثلا ولیکو 180 ضرب د 1/2. دا ټول هم جذر مربع لاندې ونیول. نو د دې ځای صورت یې د صورت سره ضرب کیږي. دا ټول د جذر مربع لاندې 180/2. د دې د اختصار څخه تاسې پوهیږئ چې 90 لاسته راځي. نو د 90 جذر مربع موږ داسې ساده کوو چې لیکو 9 ضرب د 10 جذر مربع مساوي کیږي. دا هر یو بیل بیل لیکلی سو د 9 جذر مربع ضرب د 10 جذر مربع. بیا پخوانۍ قصه ده چې د 9 جذر مربع 3 ده، نو د دې حاصل کیږي 3 ضرب د 10 جذر مربع، یعنی 3 10 جذر مربع. ښه، اوس خبره دلته ده چې 10 چې دی یو مکمله جذر مربع نه لري، نو همدغه به د پایلې یا د نتیجې په حیث ولیکو. راځو یو وروستني مثال ته. دلته د هر څه نه مهمه دا دي چې موږ باید د 128 د 28 هغه کوچني فکتورونه پیدا کړو چې مکمله جذر مربع ولري. نو د دې ځایه زه دغه جذر خپله لیکم 128/22 او اوس 128 ته د جذر مربع لاندې زه چی شی لیکم؟ یو داسې عدد چې جذر مربع ولري، مکمله جذر مربع، لکه 4 ضرب د 2 که 2 نه لري 4 لري، او د 28 دپاره هم 9 ضرب د 3 ډیر ښه عدد دی. نو د دې ځایه هر یو که زه بیل بیل ولیکمه
ولیکمه چې جذر ده. 4 شپېتو ضرب د جذر د 2 ټولې جذر مربع دي او جذر د 9 ضرب د جذر د 3. د دې ځایه بیا هم د 4 شپېتو جذر مربع د 8 او د 9 جذر مربع د 3. کوم چې شی چې زمونږه په پایله کې لاسته راځي هغه 8 ضرب ده یا هم 8 ضرب د 2 جذر مربع او 3 ضرب د 3 جذر مربع یا هم لیکلی سو چې 8 پر 3 ضرب ده جذر ده 2 پر 3. نو لیکو چې 8 پر 3 ضرب ده جذر ده 2 پر 3.